السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. د نن بیا د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې غواړم در وښیم چې څنګه کولی شو د انسټاګرام اکاونټ جوړ کړو. دوستانو که چیرته تاسو هم غواړئ د انسټاګرام اکاونټ جوړ کړئ، دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ. دوستانو ویډیو مه سکیپ کوئ. دوستانو که چیرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست او زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، نو په مهرباني سره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګه به د بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو چې موږ هره نوې اپډیټ ویډیو پورته کړو نو تاسو ته به د هر چا څخه مخکې درځي. او دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوه، ویډیو در سره لایک کړئ. ستاسو په لایک کولو هیڅ هم نه کمیږي، بلکې موږ ته روحیه راکوي چې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کړو. او دوستانو راځئ ویډیو باندې پیل کوو. دوستانو تاسو به لومړی سر کې پلی سټور خلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور خلاص کړئ، دلته په سرچ کې به تاسو ولیکئ انسټاګرام، INSTAGRAM. دا مو کله چې ولیکئ نو تاسو به سرچ کړئ. دغه اپلیکیشن چې تاسو ګورئ انسټاګرام، دغه به له ځان سره انسټال کړئ. ما له ځان سره انسټال کړی ده، نو زه غواړم هغه اپلیکیشن خلاص کړم. دغه اپلیکیشن ته به تاسو راشئ. کله چې دې اپلیکیشن ته راغلی، دلته تاسو ته څو آپشنې راوړي. دلته دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې خپل ټیلیګرام اکاونټ په فیسبوک باندې خلاص کړئ، نو دغه شنه پټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. او که چیرته تاسو غواړئ چې خپل د انسټاګرام اکاونټ د موبایل شمیرې یا ایمیل باندې خلاص کړئ، نو په دې لاندې شمیرې باندې به کلیک وکړئ. نو زه غواړم چې دغه انسټاګرام اکاونټ په ایمیل باندې جوړ کړم، نو په دې باندې زه کلیک کوم. دلته دوستانو تاسو ګورئ فون نمبر نه، که چیرته تاسو جوړول غواړئ نو دلته بیا تاسو ته موبایل شمیره ډایرکټ درکوي. نو زه غواړم دغه چې په ایمیل باندې جوړ کړم. دلته به په دې ایمیل باندې کلیک وکړئ. که چیرته تاسو ایمیل باندې جوړول غواړئ نو زه دلته خپل ایمیل ورکوم. ایمیل مو کله چې ورکړه نو بیا به دوستانو تاسو په دې نیکسټ آپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته یو ایمیل ته به یو کوډ درشي، نو هغه کوډ به دلته تاسو داخل کړئ. نو تاسو به ایمیل ته جیمیل ته لاړ شئ، دغه جیمیل باندې به کلیک وکړئ او دلته به خپل اکاونټ لوګین کړئ. اوس دوستانو زه ګورم چې راغلی او که نه. دوستانو دغه تاسو کتلی شئ، دغه کوډ ماته راغی انسټاګرام اکاونټ لخوا. دا به تاسو له ځان سره کاپي کړئ. کله مو چې دوستانو کافي کړم، دلته به دوستانو تاسو بیا انسټاګرام ته راشئ او دغلته به دا کوډ کوم چې کاپي مو کړ هغه به دلته پوسټ کړئ، پیسټ کړئ. دلته مو کله چې پیسټ کړل نو دلته به بیا په نیکسټ آپشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته تاسو نه فل نیم سره له تخلص غواړي، نو تاسو فل نیم دلته ورکړئ. مثال زه ورکوم خپل نوم به دلته تاسو ورکړئ. زه خپل نوم ورکوم. دوستانو دلته به تاسو خپل فل نیم ورکړئ او دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. دوهمه خانه کې پاسورډ ورکړئ. داسې پاسورډ ورکړئ چې لږ سټرانګ یا قوي وي. نو تاسو باید یو ښه پاسورډ ورکړئ. که چیرته قوي هم نه وي پروا نه کوي. دلته به دوستانو تاسو په کنټینیو اینډ سینس کنټینټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته به دوستانو تاسو الاو آپشن باندې بیا کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو خپل د زیږیدو نیټه انتخاب کړئ. کله داسې نیټه باید تاسو سلیکټ کړئ چې هغه کې ستاسو عمر 18 کاله راشي. نو دلته که چیرته 18 کاله رانه شي نو بیا ستاسو اکاونټ نه جوړیږي. نو دا دی دوستانو، ما خپل د زیږیدو نیټه انتخاب کړه. نو دلته به تاسو راسئ بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ نو زموږ د انسټاګرام اکاونټ به په ډېر اسانۍ سره جوړ شي. لږ انتظار کوو دوستانو. دلته تاسو په نیکسټ باندې بیا هم کلیک وکړئ. که چیرته تاسو یوزر نیم چینج کول غواړئ نو په دې چینج یوزر نیم باندې کلیک وکړئ. نو که چیرته نه غواړئ نو بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ.
لږ بیا هم انتظار شئ دوستانو. نو دوستانو تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه سي که چیرته تاسو غواړئ فیسبوک له انسټاګرام سره کنیکټ کړئ نو دلته و کنیکټ ټو فیسبوک، او که چیرته نه غواړئ نو سکیپ باندې به کلیک وکړئ. نو زه نه غواړم چې کنیکټ سي نو سکیپ باندې کلیک کوم. لږ به انتظار شو بیا هم دوستانو. نو دوستانو تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه سي. دلته و دوستانو تاسو دغه پالیسي چې ده د دې ټیلیګرام پالیسي ده، دلته باک ټو انسټاګرام په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو به بیرته انسټاګرام ته لاړ شئ. دا دی دوستانو، دا به هم سکیپ کړئ او بیا به که چیرته تاسو غواړئ چې د ټیلیګرام ته عکس یا فوټو پروفایل تصویر ولګوئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ. نو زه نه غواړم چې تصویر ورته ولګوم نو په دې باندې کلیک کوم، سکیپ باندې کلیک کوم او بیا هم دغه تاسو ته هغه تاسو ته سجیشن پیپل دی چې تاسو یې فالو کړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې فالو یې کړئ نو تاسو یې فالو کولی هم شئ. که چیرته نه غواړئ نو بیا دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. بس نو دا دی دوستانو د انسټاګرام اکاونټ جوړ شو. نو اوس په دې کې تاسو کولی شئ پوسټ هر څه چې غواړئ وکړئ. نو دا دوستانو د انسټاګرام اکاونټ جوړولو طریقه. که چیرته مو دوستانو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.